سمرا در بدر یہ سمرا ستاڑی ژوند زد پی جنم نیمګړی ژوند زد پی جنم. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې به دا تور غرونه ګورئ او ترڅنګ به یې دا کیکر رضې هم ګورئ چې دلته موږ راغلي یو، او زموږ ترڅنګ به دغه کنډواله کور هم تاسې ګورئ. دا چې ولې موږ دلته راغلي یو او دغه تور غرو ته راغلي یو، دغه حال له تاسو سره شریکوو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او مخکې له دې چې دا ویډیو وګورئ او دا ویډیو د ثواب په نیت درسره شیر هم کړئ. راځئ دغه ویډیو موږ سره تعقیب کړئ. قدرمن لیدونکو، دې کور ته موږ را داخل شو. دا کور تاسې ګورئ چې دا کور یوه کنډواله ده او دلته که درته ووایم چې کوټې دومره خرابې دي، حتی د دې امکان شته چې دا کوټې راولویږي او چاپه شي. دلته زموږ دوه قدرمنې مورګانې ناستې دي او د دوی خبرې اورو. مورې، ولې دغه تورو غرو ته راغلې تاسې؟ بس ګل دې میش یو الله دای بل څه کوم نشته. ښه ای بیواله نه اسی هیڅ کوم نشته. مورې، د کور سرپرست څوک نشته؟ هیڅ کوم نشته. یو ځای مې وسایي دی او سړی مې نشته او د الله په اسرارو غلی دا وړه بل بشر پرې پنډه د غنی یتیمون دي دا غجل کې دانی دا یې بار وي او بارې کالی دا جمع هر تر ټلې کړلې دا دونایر تر ټلا کړه بارې خشتاول شایم نه و صابو زلوړې بل کالی کرا مې ماړي کې وخړه. داسې وخت راغلی چې تاسو داسې کې وږې تږي نه اوسوئ، مړۍ څښئ نه وي رسېدلي؟ ګل دا درې ورځې څلور شي چې میش وشي تژینوستي دی الله وایله تا په دا تر غرینا شنوستي هیڅوک نه لري. دا څو ورځې دا یتیمون دا نیرته پنډي دا ماشومان په مځکه نوستي وږي تږي نوستي هیڅ نه لري. دا رڼې یې بغړاب هم نه لري، لرې لرې کې یې نه ناروري بل مانګ دی هم نور دوستا مو دا سول دی چې دا مې بارې خپل ژړونه میش دردمنې پرتې دا سول مې دا درته چې میشته تاسو مرسته وکړئ دا الله دې رضا دې پوره هیڅوک نه لري او چاته نه تلای شي هر سړی پس خپل سر خپل خوراړوي. نن د الله دې پوره و میشته مرسته وکړي په تر غرینه شي پنډې دردمنې زوړي د خدای دې پوره وړه قبیله پنډه د یتیمون دا وږي تږي نوستي. قدرمن لیدونکو، د مورکۍ خبرې تاسې واورېدلې او له تاسې نه هم هیله ده راځئ د دې مورکۍ سره مرسته وکړو، راځئ ورسره همکاري وکړو تر څو دغه ماشومانې په خېټو باندې ماړه شي، تر څو دغه ژمی یو څه نه څه ښه تېر شي. دغه ویډیو یو څه عاجله ځکه ده چې دلته یخ ژمی دی، دوی په کور کې څه نه لري، دوی ماشومان نهار دي. مورې، اوس د غرمې ټایم دی، تاسې ماشومان په خېټو باندې ماړه دي؟ هیڅ نه دي خوړلي. مو دا زه په قرآن قسم درته وکړم چې بارې د خال کې جمعه هوا لرټرې کړلې پردې خال کې زه ویس پردي کلي ته لوړله مو دا رایوښن کوه وکړو دغې خپلې بلبچه په کرښې نه دغې یتیمونې نه دي خوړلي هیڅ نه دي خوړلي. شاید هغسې ناور دي، د غاس ناول نوستي په تر غرینه شي په خورې نوست او دغه د نن بیا ټپکي توس ولدل دا د غیوت د بل بارې والا رول چې شما دي په مځکې نوستي کالینا بل سړي د جماعت نه روله نور د خدای د پوره توس مرسته وکړئ. چې یوه مورکۍ له ډېر له درده له ډېر له غمه او د خپلو ماشومانو چې دوی وږي او نهار ورته ناست دي، موږ تاسو ته وایو چې د خدای دپاره موږ سره مرسته وکړئ او په دې تور غرونو کې اړولي دي ځکه چې دوی د کرایې وس نه لري، ځکه چې دوی په ښار کې ژوند نشي کولی، مجبورۍ دلته راغلي دي چې یو څه نه څه پناه یې راوړي او دغه کور کې چې دوی ژوند پکې روان وي. راځئ ورسره همکاري وکړو، راځئ ورسره مرسته وکړو. هغه ماشومه چې دې یادونه وکړله چې فقط موږ کله ورته چای واچوو په دغه کې توشک کې، کله ورته اوبه واچوو دې باندې غلطوو، نو دې نه مستحقه کورنۍ به فکر نه کوم چې بلوي. راځئ ورسره همکاري وکړو، راځئ ورسره مرسته وکړو او دا ویډیو په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځمه د دې یوه داسې ویډیو تاسو سره شریک کړم چې د دې لپاره موږ ټول خوراکي مواد هم راوړي وي، هر څه مو راوړي وي، تاسې هم خوشحاله شئ او موږ هم خوشحاله شو. او داسې دا غرونه تاسې د غرونه ټول وګورئ، دغسې
دا غرونه چې تاسې ولیدل د غرو منځ کې دغه کونډې دغه یتیمان ناست دي فقط الله ته ناست دي راځئ ورسره همکاري سمرا در پدر یہ سمرستاڑی ژوند زدی پی جنم نیمګړی ژوند زدی